ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت ته چې بعض صحابه کرام په سفر باندې وتی نو د عربو په یو قبیله باندې تیر شو دوی هغوی ته وایي چې موږ له مېلمستیا وکړئ موږ مسافر یو مېلمستیا راله وکړو هغوی وایي چې موږ نشو کولی مېلمستیا هغوی د مېلمستیا نه انکار وکړ یا سبب بعد پسې راغلي وایي هل فیکم راق تاسو کې دې څوک شته چې دم اچوي ولې فإن سيد الحي لديه د دې قبیلې چې کوم مشر دی څه شي چې چلې د ټکې ولا ورکړی یو کس پکې وایي چې نعم او یا د ابو سعید الخدري په خپله نو پسې ورغی سورې فاتحې او دا شرط ورسره ولرو که موږ دم ور واچوو دی ښه شو الله ښه کړو نو موږ له به دومره ګډې ویزې راکوئ هغو ته یې وایلې خو چې دا سړی اوس ښه شي الله ښه کړو نو هغه مال چې هغوی غوښتلی هغه یې وله ورکړو هغوی د هغوی خپلو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې هندي نو د دې نه مسله دې چې اول پرې دا کار وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلو هغه ته خبره ذکر کړه نو هغه ورته وایي څه دې ویلي کوم صورت ته ویلی ورته وایي والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب إلى الله رسول الله الله من قسمي للسورة فاتحين له ما بين سورة مليئة وتبسم البيغمبر صلى الله عليه وسلم مسكيش وما أدراك أنها رقية تاتت خبر أقول يا جدا دمدم بديك شفات التعجلوا جدا بدي خكار نديزك وفايدة لتذكر كنقول زمن داخلت جدي دا عوام دوی ته د مولیانو بعضو دا په ذهن کې اچولي دی چې دا دم درود اچول بس دا د مولیانو کار دی او بیا په مولیانو کې د بعضو کار دی چې هغوی دا ټیکه اصلي ده هغه بیا سیدان پکې دي او دا چې پکې پیران دي او دا پکې دي پلانې نسب والا او دا پلانې نسب والا د دوی خاص دغه کار دی او دوی چې یو چوف وکړي بس کار شوی لوی تجارت ته دې نه جوړ شوی یو په ملکونو کې خصوصا دا تصوف والا حضرات چې قبر پرست پیر پرست دوی خو دې دم درود نه لوی تجارت جوړ کړی غیر شرعي کارونه پکې کوي شرکي الفاظ منتري پکې وایي پردو زنانو سره لاس لګول هغوی سره یو ځای کېناسته پردو زنانو ته کته د زینا واقعې پکې راغلي د خلکو نه مالونه په ناروا طریقې سره خوري داسې نورې ډېرې خبرې موږ دا وایو چې او دم شتي و دم مسله به راشي انشاءالله دلته به دم مسله تفصیلا نه ذکر کړو دم شتي په شریعت کې دا یې خپل شروط دي خو دې لپاره لازم نه دی چې دا دم به مولوي صاحب ورچوي کور کې مور پلار خاون ښځه بچې تره ماما کاکا ټول دم اچولی شي که اوس بیمار شو سورې فاتحې د آخرني سورتونه پرې ووایي نور بعض مشهور ځایونه هغه پرې ووایي د قرآن هر هیڅ چیز او چې وکړي چې نیت ته ورسره مضبوط وي او یقیني وي د زړه نه الله شفا ورکوي هېڅ صورت نشي ته مولوي صاحب خوالی ځي موږ دا نه کوي چې مولوي صاحب ته ویل چې په ما دم واچوه دا ناروا دي خو د دې خلکو دا یو سوچ جوړ شوی دی چې دا دم درود اچول صرف د ملا او د قاري کار دی او دا غلطه نظریه ده دا غلط سوچ دی بعض وایي موږ سره په دې کې اجازې دي عوام په دې کې راولي بر ورسره بور غوندې کې به یې سوړه کړې وي دا اجازه پلانې ورکړې ده پیسې شي اجازه دې کې اجازې ته څه ضرورت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول امت له اجازه ورکړې ټول امت له اجازه ورکړې د هر چا سره اجازه ده چې دی په قرآن باندې دم واچوي یا په نورو اذکارو باندې د اجازې په دې کې دا خاص دا مشي یو ګیم دی یو لوبه ده
ما له اجازه راکړې او هغه له اجازه دې کې اجازه ته څه ضرورت در قرآن دی روایله دلی کا بچائی گیا بس اور اللہ بنا شفا تو دلیل بھی جائے اسے مشہید خدری رضی اللہ عنہ تسل سے خاص اجازه ہو بلکہ بس در ایمان و یقین چې الله په قرآن کې شفا چاہیے راولے گی لو سورہ فاتحہ و نور مسلم اللہ بسر رہتا हाँ मुजद्दीन से फजीलत रहोगे तो सिर्फ शिफा बकीना सूरह फातिहा के अल्लाह शिफा